افغان حکومت وايي هلمند کې د القاعدې شبکې پاکستاني وګړي وژلي. د چې هلمند جګړه څنګه سوه چیرته رسېدلې ده، هلمند کې وضعیت څنګه دی، تازه حال په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د افغانستان د دفاع وزارت دعوه کوي چې په هلمند کې د عسکرو د القاعدې ډلې 22 تنه وژلي دي او ګڼې د کسان د پاکستان د پنجاب صوبې اوسیدونکي وو. بل اړخ ته طالبانو دا دعوه رد کړې ده او په ټویټر یې لیکلي چې په هلمند ولایت کې د القاعدې هیڅ څوک نشته او نه چاته زیان اوښتی. په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی او د باوجود د دې چې هره ورځ نړیوال په امن ټینګار کوي، دې وطن کې هره ورځ لسګونه کسان په جنګ کې وژل کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ په یو جلا بیان کې ویلي چې د افغانستان پوځ او پولیسو په یوه شپه ورځ کې د هیواد په مختلفو برخو کې 181 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. په بیان کې زیاته شوې چې دغه شمېر طالبان د لغمان، غزني، کندهار، زابل، هرات، هلمند، جوزجان او بلخ ولایتونو کې وژل شوي دي. بل اړخ ته بیا طالبان هم ادعا کوي چې د بلخ ولایت په جرخشک سیمه کې د حکومتي ځواکونو یوه قرارګاه نیولې، 10 تنه عسکر یې پکې وژلي او 14 تنه نور یې پکې ژوندي نیولي دي. طالبانو دا ادعا هم کړې چې د بلخ ولایت په جربلک ولسوالۍ کې د کمانډو عسکرو په یو مرکز برید کړی، 4 کمانډو یعنې سپیشل فورس یې وژلي او 6 نور یې زخمیان کړي دي. د یادونې وړ ده د دواړو اړخونو لخوا جنګ کې د وژل شویو کسانو شمېرې کومې خپلواکې ادارې تر اوسه نه دي تایید کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.